د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او دغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو او درنو مینوالو سلامونه مو د اریوب ځاځیو له ښکلې سیمې څخه ومنئ. اریوب ځاځیو ته نارسېده د ششتې بازار دی زما په نظر که نه ششتې بازار چې زما نه نوم غلط نشي. د سولې پیغام راډیو همکاران دلته راغلي دي چې له ځوانانو سره خبرې وکړي، دغه راز د دغې سیمې له اوسېدونکو سره، له دوکاندارانو سره، دغه بازار دی له ځینو دوکاندارانو سره به هم خبرې کوو. زه ساجاد شاه، عصمت پاچا، سکندر صاحب او عابد صاحب دې سیمې ته راغلي یو چې له ځینو ځوانانو سره به وغږېږو. پاچا صاحب نو ته هم راغلی څه احساس کوې؟ والا ډېر د خوشحالۍ احساس دی. نو دغه ملګري دي نو زه خو که دومره ووایم که نه هغه یو چا ویلی دي چې مینه او ورورولۍ، امنیت او طبیعي ښکلا دا ټول په ځاځیو کې نو همداسې دا موږ یې وینو په سترګو. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. ډېر ښه مننه. سکندر صاحب ستا نظر څه دی؟ زما خو همدغه ارمان و چې یو داسې یو وخت راشي چې لاره کې کومه ستونزه نه وي او همدغه ورځ مو نن پیدا کړله. زیات خوشحاله یم. نو خپله دوی مینه ناک او عزتمن خلک دي. موږ داسې نه احساسوو چې پردیسي ته راغلي یو. مننه. کور ودان عابد صاحب اول به موږ خپل ملګري وغږېږو بیا به دوی ته نوبت ورکړو. ډېر خوښ یم، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، ډېر درانه، ډېر میلمهپال، ډېر د مینې او محبت څخه ډک خلک دي او یو د سړک یې خام دی. خدای تعالی دې وکړي چې دا سړک عمر جوړ شي. او دا سړک به جوړېږي. لږه لاره ستړې وه درنو دوستانو، یو ځای پوخ و د بل ځای لږ خام و. د لارې ستړیا ډېره وه خو د دغو خلکو مینه بیخي بې کچې بې اندازې ده. غواړم له ځینو ځوانانو سره د دې سیمې اوسېدونکو سره وغږېږم. یو ځوان مې مخامخ ولاړ دی. سلام. وعلیکم سلام وروره، په خیر راغلی، ستړی مه شې. مننه. کور د ودان څه نومېږي؟ نوم یې زمرد شاه تلاش دی او د اریوب اوسېدونکی یم. د همدغې سیمې اوسېدونکی. کورونه مو دلته نږدې دي که لرې؟ نه همدلته نږدې دي، بازار غاړې کې یو. ښار ته د څه دپاره راغلی؟ ښار کې مې دلته مې دوکان دی، ایسکریم خانه دی، کاروبار مې دی. اوهو دا خو زموږ شونډې هم وچې شوې دي چې راباندې نوشه جانې کړي. ویلې نه په سترګو. څنګه دی کاروبار دی دلته ښه روان دی؟ د تیر په نسبت پکې تغییر راغلی یا نه؟ شکر ښه دی، خو د تیر په نسبت به دومره ته وایم چې بدلون ورکې شته دی. یعنې خلک اوس مصارف لکه چې زیات نه کوي؟ نه والا، د مخکې په نسبت هېڅ مصارف نشته او هر رقم ته بازار نشته، ما رقم ته جمجوسه نشته په دغه بازار کې. مخکې په حساب که ته راغلی وای دغه بازار کې ډېر خلکو ډېره رشه پشه وه، اوس خو هغه رقم ته نه برېښي، ته هر څه ګورې کینې دا بازار ډېر سور کې وه. د مخکې په نسبت اوس ډېر خراب شوی. دغې بازار ته د کومو ځایونو اجناس راځي؟ دغه توکي زه چې ګورم د پرچون دوکانونه دي، دلته د کالینو دوکانونه دي، د فرشونو دوکانونه دي، سبزیو دوکانونه دي. دغه خو ډېر سامان او ډېر دوکانداران اکثره ځي کابل ته، هغه نه ډېره سودا او ډېر سامان کابل نه ځي. او بیا چې ونه شي د نږدې شرینا ولسوالي چې دی دغې نه ډېره سودا ورکوي، دغه نه سودا کېږي. خو اکثره ډېر ځي کابل ته، کابل ډېره مال دلته راوړي او دلته خرڅېږي. ښه ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. زه به ځینو نورو ځوانانو سره هم وغږېږم. ځوانه ستا نوم څه دی؟ ما نوم مداخل ده. د کوم ځای اوسېدونکی ته؟ د احمد خیل ولسوالۍ. ښه احمد خیل خو موږ ولیده ډېره لرې وه که نه؟ بېرته ځې که همدلته پاتې کېږي؟ نه بس سمه نو پوه شوې موږ دا پیغام ده چې موږ ته بس سړک سمټ شي، پوه شوې موږ سره مرستې وشي. خلک ډېر ضعیفه دي، ژوبل دي. څه دپاره راغلی وې نن بازار ته؟ نن بازار ته دغې لپاره راغلم چې بس پکار چې معیوب یم، پلار مې مړ ده، بس ژوبل روان یم. ښه ته معیوب شوی؟ معیوب یم. بس الله تعالی دې عاجل او کامل صحت درکړي. غواړم دلته له نورو دوکاندارانو سره هم وغږېږم. ځوانه ته راځه، ته لږ داسې بلد غوندې دغه سیمه کې، ځکه دوکان هم لري. مشکل نشته. ډاکټر څه هغې کې ډاکټر څه دی هغه کوم کلینیکونه خو شته دي دلته؟ کلینیکونه شته دي او کوم مشکل نشته، ډاکټران شته دي. خو زه خو داسې یم چې دغې اوسه به وغږېږو، دا به لږ سوزې ولا رجب وو. ښه همالته به زه ورشم چې دی لږ به دایر مخکې شي، لږ به دی راشي، لږ به زه ورشم. مینه په تلو راتلو زیاتېږي. سلامونه ځوانه. وعلیکم سلام. جوړ په خیر ستړي مه شئ، به در سره وکړم. څه نومېږي؟ نور مرجان. نور مرجانه د کوم ځای اوسېدونکی؟ د اریوب د شګې کلي. شګې کلی خو لرې دی که نه؟ نه نږدې دی، پورې څخې کې. هغه د سپینه شګه چې ورته وایي هغه بیا کوم ځای کې دی؟ هغه باره دی. ښه ته داسې ځای کې ودرېږه چې دغه ویډیو کې خو راشي که نه؟ زه هم نه پوهېږم چې اوس ما باندې څوک غږ ونه کړي چې هلکه په څو دي. نو سپینه شګې ته څومره مزل دی د دغه ځای نه؟ سپینې شګې ته تقریبا نیم ساعت مزل به وي. نیم ساعت مزل پاتې؟ ښه مخکې تللی یې؟ او ښه صحیح. چکر لپاره ځې؟ او ښه ښایسته. کاروبار نه راځي؟ ښه صحیح، بس ګزاره دی. نو کوم ځای نه راوړې دغه سبزي؟ د کوم ځای نه راوړې؟ دا د ګردیز نه.
خپله پسې ځې هو وله هره ورځ هره ورځ دا خو ډېر مزل دی والا موږ خو لاره کې ډېر ستړي شو ته هم ستړی کېږي لار خرابه دی په دا چې دوستان مې راغلي دي هغو لږه ژوبله کړې دی د تېر وخت کې مننه نو ځوانه خوشحال اوسه چې موږ سره وغږېدې بس ژوندي دی وای بس مخې ته ښه دوستانو د اریوب زازیو داسې دغه د بازار نوم یې ما نه لږ لږ سره هېرېږي ششتې بازار ششته بازار که نه ششته بازار کې غواړم له یو بل دوکاندار سره هم خبرې وکړم دغه مایک له مزې سره لږ لږ احتیاط راته کوئ دوستانو چې راته پرې نه کوئ چا سره وغږېږم ځوانه سلام سلام وعلیکم سلام په خیر راغلی ورو جوړې ډېره مننه څه نومېږې بهرامزی بهرامزی د کوم ځای اوسېدونکی یې د پکتیا ولایت زازی اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه ډېر ښه د کوم کلي د کوم د خیرمنۍ کلي اوسېدونکی یم لرې دی که نږدې دی خیرمنه داسې 1 کیلومتر مزل دی څنګه دی دغه بانجان دغه میوه پیازان الوګان سبزي ګټه کوي وله مخکې خو ګټه کوله خو اوس کاروبار لږ بېسوره شوی دی خپله یې پکې نوش جان کوه که نه وله خپله یې خورو خو کور او مشکلات دي که نه ښه راغلو چې ستاسو سره وغږېږو پخوا دلته رسنۍ راغلي دي یا نه تا لیدلي پخوا دلته رسنۍ راغلي دي خو موږ خپله دوی خبرې نه دي کړي موږ له خوسته راغلي یو بس مننه خیر اوسې ژوندي ده وایي ډېره مننه کور ودان بهرام ځای بهرامزی صاحب ډېره مننه دوستانو 2 ځلې د سبزۍ په دوکانونو ور برابر شو دلته چې زه ګورم سوپر سټور هم دی مخامخ هلته به هم که کېږي یو ځلې ورشو له ځینو کسانو سره به مرکې وکړو خبرې به ورسره وکړو چا سره نه پوهېږم چې دا ځوانانو سلامونه جوړ صحت دې ښه دی په خیر یې دغه شیشه لږه ټیټه نه که جګو شیشو کې ځې څه ول نه ټیټه وکړو کوم ځای غونځی مات خیر چېرته نه راغلی جنازې ته لاړو جنازې نه راغلو اوهو بس په خیر لاړ شئ په خیر لاړ شئ ما وایي که په چکر باندې راغلی یې نه هغه ته لاړو د همدغه ځای اوسېدونکي یې همدغه ځای و ډېره مننه ښه سفر درته غواړو ښه سفر دغه ځوان هم لږ دوستانو رنګونه زیات کوي لکه چې بیړه یې ده لرې روانې لکه موبایل کې هم غږېږي دلته د څه شي دوکان دی دا را باندې ووینه یو ځلی خلطې دي یوازې د پلاستیکي خلطې دي پلاستیکي کڅوړې درنو دوستانو نو زه به تاسې ته وښیم چې دلته د څه شي دوکانونه دي نور چې ورځو داسې نه چې ډېر وخت ونیسي که همدغه ځای نه ته راته وښیې چې د څه شي دوکانونه دي دا د کوم دوکان چې ته اوس مخامخ ګورې د مخامخ چې ما ته تبریخي ورته ویلوړ یو دا کې خوراکي توکي شته دي بعضې انرژۍ دي او دال کورخي که نه دا صابر کې دی د توکي صاف بېلابېل توکي دي بېلابېل توکي دي یعنې توک سامان ډېر لري که نه او داسې د سټور غونته دی دوستانو له یو بل ځوان سره هم لنډې خبرې لرو بیا به د اریوب زازیو نورې ښکلاګانې له تاسې سره شریک کړو دا خو یوازې د ښار ښکلا ده ځوانه څه نومېږي زه سید رحمان شوګیر د احمد خیل ولسوالۍ د اسکندر خیلو کلي ډېر ښه ډېر ښه د ما ته ویلې چې زه د ورځې هم شوګیرې کوم او د شپې مې هم شوګیرې کړې دي وایي دا په شمشاد کې میل شوي دي خو ما ته معلومات نه دي شوي تر اوسه دلته د څه دپاره راغلی دلته خو د ډټسن مې د پیکاپ کاروبار مو دغه و دی د مال ګډان دا خرڅو دا کاروبار څه مزه یې شته که نه د پخوا په پرتله یاره لږ کمزوری شوی لږ به کمزوری شوی دا ولې خلکو سره پیسې کاروبار نشته کاروبار د نور سره د دې نه بغیر د زده کړې کړي دي یا نه کړي مو دي څومره زده کړې دي کړي دي ډېرې ښه خوشحال ښه محفل خلوص هم ځان ته شوګیرې ښیي شوګیرې د خپل زنګون د پاسه خوند کې خو د خوب دپاره ستا زنګون پکار دی یو څو بیتونه را سره شریک کړه بیتونه خو به د ټکر بیت ته وایم مهرباني وایي و چې دا ګلونه دا د ګلو میلونه چې زما په لاس کې وینې دا مې تا باندې پیرزو شي وای خو تر تا یې دوړې نشم ستا په لاره کې ازغې دي او رقیبان دي غمازان دي ډېرې سترګې دي خونکارې ژړوي مې قهرېدلې راته ګورې او زه خبر یم زه پوهېږم چې ته زما په انتظار یې ښکلې سترګې غړوې دې
ته په تمه راته ګورې وای خو زما هم مجبوري ده بېوسي ده بېوسي دی بېوسي ده بېوسي دا زغي ازغي وختونه او دا تړمې اوښکې چې زما په مخ بهیږي نو دا ګلونه رانه مړاوي کېږي خو زه هېڅ کولی نشم په دې تمه امیدونو د ژوندون ورځې تېرېږي چې د لارې د ازغي به چېرته وسوځي ایرې شي د وختونو فاصلې به لنډې شي نږدې شي. ډېر لې چک ورته وکړئ. بهترین ترانو خو ما او چې داسې وخت به چېرې راشي او چې مسکۍ فضا شي دا د اوښکو امیلونه یا زما لاس کې ګلونه به زه ستا د غاړې خار. ډېره مننه په خیره شوي اریوب دی خوشحالۍ دي محفلونه دي هر څه به خدای سم کي خدای دولت طالبان ارسیو کی. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. خدای سوله راولي امن راولي موږ دواړه قبول تو. ډېره مننه. شوګیر صاحب د دې سیمې یو ځوان یو خوږ انسان و چې زموږ دلته راتګ په اولو کې ډېر خوندور کړ. خوشحاله دې وي کور دې ودان وي. دوستانو د اریوب ښایستونه د اریوب ښکلاګانې د اریوب منظرې به تاسو ته ځای په ځای په بېلابېلو برخو کې ښایو. دغه زموږ لومړنۍ برخه د ششتې په بازار کې وه چې په همدغه ځای پای ته رسېږي. تر بلې برخې موږ ته اجازه راکړئ ښې شېبې ولرئ.